په دې مې پوه کړه چې د دې سړک ډبلوالی بچونه یې زما له وړ دې پکې بند کړه سړیا. نو د دې تقریبا 12 متره ده. نو موږ د ګرانو هېوادوالو نه د کلیوالو نه د همجوارو کلیو نه چې په دغه لار باندې څوک عبور مرور کو تقاضا غوښتنه ایله امید هم دا ده چې د موږ سره لږ حوصله وکړئ. اوس درته د پړپوس سره درته اتڼ اچولی خو بس هېڅ خبره هم نه ده ښه. ګړي 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 ګړي. السلام علیکم. سلام علیکم کاري صاحب خاص دی. داسې چې دا 22 متره عرض لري. 22 متره دا راته وایي نقیب جانه چې کله دا جوړ شو که نه موټر پې پرېنږدي اول به بابا پې منډه ووهي. و موټر ټکر نه کړي وسیا. ګوره پام کوه ګوره که نه د دې سره کیفیت انشاءالله زه هېوادوالو ته ډاډ ورکوم وعده ورکوم 100% چې کوم نورو موږ ته د وزارت خوا راکړل شوی او دلته هم تطبیق کړی. دا ټیکهدار یې سیخونه هم پخې کله کله که نه نه پخېږي نه پخېږي. ما ویلې که د کبابو ټیکهدار یې سړی زه وایم هېوادوالو مینهوالو په ما ګرانو زمان وسیو سلامونه سلامونه. زه وایم یخ یخ لکه زه وایم موسمونه او سره سره ګلونه او د بابا سلامونه ومنئ. زه وایم نن بابا راغلی د دغه د کابل او د کندهار لویه لار ده ښه. نو بس دلته کار شروع دی دا د خوشحالۍ زیری دی. ما ویلې پرېږده وه چې نن د هېوادوالو ته معلومه شي چې بابا څونه خوشحال دی ښه. نن دونه خوشحال یم لکه بابا چې 3 ودونه کړي. زه وایم دوستانو په پامیروینځ کې یعنې بابا تاسو سره دی او په کمره کې چې دی را سره زمان وسی نعیم جهان ملتیا کوي. همدغه شانتې به په دې خوشحالۍ باندې مونږ تاسو ته خپرونه ثبتوو ښه. زه وایم هاخوا دې خوا لاړ نه شئ ښه. نن بابا ډېر خوشحال دی. زړه مې غواړي چې تینګړه پتنګ خو څه وکړمه ممنونیت دی کنې دلته به مې اوس درته د پړپوس سره درته اتڼ اچولی خو بس هېڅ خبره هم نه ده ښه. ګړي 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 ګړي. السلام علیکم. سلام علیکم کاري صاحب خاص دی. وایي قربان دې شم اتڼ خو تاسو راته خلاص کړی دی ښه. بس بیا به دریا ووهمه صحیح ده دواړه باندې ښه. بس زه وایم بیا هم تینګړه ښه. دا چې دی که زمونږ یار دی زمان وسی دی ښه. دا چې دی ماشاءالله بس زه بې وخته سپین ږیری شوم او دا ځوان پاتې شو ښه. نو بس زه وایم دوستانو همدغه شانتې له ما سره پاتې شئ. هاخوا دې خوا چېرته لاړ نه شئ ښه. همدغه شانتې خپرونه دوام لري. له ما سره پاتې شئ ښه. ودرېږه چې دلته هم یو انجینر صاحب خو لګیا دی. یا خدایه زه وایم قربان دې شمه. بس زه وایم بابا به یو ورځ تاسو په څلورو په کټ کې وړئ ښه چې تاسو دا جالونه جوړوئ خو زه خیر د آبادي ده قربان دې شمه. ډېره مننه نن وسیه د ټولو نه مخکې خو ستړی مه شې. ته ستړی مه شې په خیر راغلې. جار دې شمه الله دې ژوندی لره. د ښایسته نوم دې راته ووایه. نوم مې نقیب الله ده. نقیب الله دې کوم ځای اوسېدونکی دا راته وایه. فعلا خو کابل کې اوسېږو د پکتیا یو. د پکتیا ولایت وای یعنې د جګو چینارو او د لښترو والا سړی قربان دې شمه. نقیب جانه دا راته ووایه چې دا اوس تاسو جال روان کړی دی دا خو ماته داسې ښکاري لکه پل. بالکل و په پلچک ته خو د پل نه کم هم نه ده چې 6 مترو نه کم یې هغه پلچک کې راځي. پلچک د خو 6 وایي پلچک ده. دا څو متره اوږدوالی لري؟ یاره دغه مابین کالور ته چې دا 12 متره اوږدوالی داسې لري. 12 متره او دغه شانتې بسونه یې داسې چې دا 22 متره عرض لري. 22 متره. دا راته وایي نقیب جانه چې کله دا جوړ شو که نه موټر پې پرېنږدي اول به بابا پې منډه ووهي. بس ته راسه کله راسې اول ته منډه که. نو بس دوستانو تاسو ګورئ ماشاءالله په ارضي کې داسې آبادي روانه ده. نقیب جانه دا راته وایي چې د دلته د څه شي مسؤل یې؟
زه دغه هلته ټیکهدار یم دغه د پلچکونو د کالب او سیخ ټیکهدار یې سیخونه هم پخې کله کله که نه نه پخېږي نه کله ما ویلې که د کبابو ټیکهدار یې سړی مونږ خو چې دا سپین ږیري شو بیا هم دغه خوله چې د خوراک خواته ډېرې ځي ښه قربان دې شم د نیمې خو روسي جار الله دې ژوند نو نقیب جانه څو کسان دلته کار در سره کوي دلته خو ما سره 40-50 نفره کاریګر دي خو په ګروپونو ویشل شوي دي په ګروپونو ویشل شوي دلته فعلا چې دي د 15 نفر به یې کاریګر نه دغه هغه د شپې والا ګروپونو باندې دي ویشلي دي که نه په دې نورو ګروپونو نه نور ګروپونه یې لا تقسیمات کړي دي ښه داسې ټوټې کړي دي تقسیم خو همدې ته مونږ وایو بس که ته ټوټې ګڼې خو ټوټې زه یعنې بس نیم هلته ښه قربان نقیب جانه څومره وخت کېږي چې دلته م کار روان کړی د دغه خو د اول د کندلکارۍ د شروع نه یو میاشت به کېږي بلکل چې کندلکاري کېده د پروژنې دغه کمپکشن یې کېده بیا دغه ډالونه م راجي کړل کټافالونه دغه زنده‌باد او بعد له هغې م دا پیسیانې واچولې او سنتوي دغه 10 ورځې کېږي چې روانه ده یعنې دا به نقیب جانه په څومره وخت کې تکمیله شي قربان داسې وښیه چې نور یو دغه 3 هفتې وخت غواړي 3 هفتې و یو 3 هفتې وخت غواړي نو حداقل چې بیا موټرو ته آماده کېږي داسې وښیه چې یو نیمه میاشت وخت به ماشاءالله دا خو م ولا چې د پلچک ته ګورم او 3 هفتو ته ګورم زه هم به نه شي خو چې د تاسو غوندې ځوانان یې ښه نو انجینر صاحب نقیب به دا کارونه به کېږي انشاءالله نو دا راته چې دغه کومې سیمې باندې دا یادېږي دا ځای داسې دغه پل چې دی سلطان خېلو پل ده ښه دا د سلطان خېلو پل او نوره دغه د کابل او د کندهار لویه لار ده د کابل او د غزني راځي خو لویه لار د کندهار لویه لار هم نو دغه شانتې قربان دغه آبادۍ باندې ته په خپله څونه خوشحالېږې چې کله کار والله مونږ خو ځوانان یو او ډېر پې خوشحالېږو د خپل وجدانان هم کوشش کوو څنګه به نه خوشحالېږو خو دغه تېرو کالو کې م څه لیدلي دي خو بغیر د درده دا راته وایي چې دغه د اسلامي امارات مسؤلینو چلند څنګه دی در سره خو دي ډېر ښه دي ډېر ښه دي ماشاءالله خدای دې نور هم ښه کړي زنده‌باد دې آفرین نو دا راته وایه ځوانه چې ځوانه دې کړې ده که پاتې نه ځوانه م کړې ده واچه ویره منمه دې ښه ته م زما په شان دې لکه زرکې نه ډېر ډارېږي نه ډارېږي ځکه مسافر یو مسافر او چې لاړ شي لږ خو به غوسه کېږي در خیر دومره نازونه خو وړو په ځوانۍ وایي چې نازونه اداګانې دې منم خو کله دا کله خیر دی نقیب جانه ورته عادت مه جوړوه چې بیا مخته کېږي ګوره خیر مونږ هم ترېنه راتښتو زنده‌باد و ما او تا خو نور دې ټینګ نه یو څه به کوو خو تښتو به ته ځان ما سره نو دا راته وایي چې په اخره کې دغه پیغام څه لري دا لیدونکي تا ګوري د ټولو وطنوالو ته هم دا پیغام ده بس ټول دعا کوئ اوس د امن د سولې حکومت ده او د پراختیا په لور روان یو ټول کوششونه دي کارونه خو ګوره یارو خواته روان دي بلکل او خدای دې دا وطن نور جوړ کړي امین دغه خلک د خدای نور امن ته ورسوي چې دلته امن وي او داسې کارونه دي خدای هر چېرته روان کړي چې دا سړکونه جوړ شي وطن هم جوړ شي دا ترانزیټي لارې دي دا ډېرې مهمې دي او تاسو نه مننه خیر اوسې چې په داسې سپینګرتوب دلته راغلي او دغه سیخانو کې ونغورځي زنده‌باد دې زه یم نقیب جانه دې تا نه هم ډېره مننه الله دې راته روغ لره او زنده‌باد دې بیا هم دغه شانتې چې تاسو کارونه کوئ نو ما ته خدای په اماني راکړه خدای په امان نقیبه نوسې یو تندي نه دې مچوک اخلم الله زنده‌باد نقیب جانه پې ګرانې ما ته معلومه شوه ښه د خدای په امان زه یم له ما سره پاتې شئ بابا چېرته لږ خو مې لږ مې راټینګه بس پرې مږدوه ځوان یم نو ته خو مې ډېر مه راټینګوه زه وایم لیدونکو په ما ګرانو بابا خو تاسو ګورئ زه وایم د خوشحالۍ زیری دی ښه نن خو داسې خوشحاله یم لکه سړي چې دوهم واده کړی ځکه چې دا سړکونه دي چې پخېږي نو زه وایم دا زموږ د هېوادوالو دپاره سهولت دی وراره دې ځای ته مې لږ وخېږه وارمان مې دی ښه قربان دې شمه ای زنده یاره زه وایم دې پوزې نه دې قربان شم ښه الله جیگ میکن حالا راز از جیگ میکن یا خدا
دلته کښېنه دلته کښېنه دلته بس چای مای چې راوړم وای قربان دې شمن وسیه دا خو مې نن ته راګیر کړې ښه اول دې دا ښایسته نوم ولکه دا ګیر مه بدلوه ډېرې ښه ځه ورو ورو ښه ځه او زمان وسیه ته دا چېرته ورک وي دا زه خو تللی وم دا د کندهار او د غزني دا غټه لاره باندې دغه باندې مې کارونه شروع کړي دي زنده‌باد دا ښکلی نوم دې راته ووایه زما دونن وسي دي نومونه یې رانه هیر دي ښه نوم خو مې نقیب الله احمدزی ده نقیب الله احمدزی قربان دې شمه څومره وخت کېږي چې دلته دا سړک باندې دې کار شروع کړی بس کاکا جانه تقریبا دغه مې تقریبا داسې وخت 3 میاشتې مې ووتې 3 میاشتې نو قربان دې دا راته ووایه چې دغه سړک د کوم ځای نه کوم ځای پورې غځېدلی دا تر کابل نه تر کندهاره پورې غځېدلی دا خو غځېدلی دی نه دا کار چې پې شروع دی دا ځای دا د شاشګاو نه د یو پل ورته وایي همغه تقریبا 40 کیلومتره دغه پروژه د یو ټیکهدار سره ټیکهدار صاحب نو دا راته ووایه ټیکه خو ماشاءالله ښه روانه ده بلکل ښه خوندوره روانه نو دا راته ووایه چې ته دغه د ورځې څو ساعته دا موټر کله مخته کې او کله شاته کې کله مخکې او کله شاته یا قدم پیش یا قدم پاس دا ولې نو دا خو داسې دی چې د دغه تجربه د دغه کار په حساب باندې دغه حساب دی چې مثال دغه یې پخوي او دغه یې پخوي د دغه خپل سیسټم یې همدغه دی سړک پاس کوي تقریبا قرارداد او وخت او ټیم د دغه برابروي نو دا راته ووایه احمدزی صاحب ښه په دې مې پوه کړه چې د دې سړک ډبلوالی بچونه یې زما له وړ دې پکې بند کړه سړیا نو د دې تقریبا 12 متره ده 12 متره تر یو شولډر نه تر بل شولډره پورې او تقریبا تارکولی چې دي 9 متره دي 9 متره دي خو 3 لاسه ده دغه 3 لاسه دا اوس اووم لاس دا اوس دویم لاس ته انشاءالله بل لاس به پسرلی اچو پسرلی ته که نه انشاءالله که مرګي لار نه ونیولې د دې ډبلوالی بسونه چې دا 3 فصله پې ختم دا تقریبا 18 سانتې تقریبا 1800 پورې راځي ستړي مه شئ ټول قربان الله نو سه مې راګیر کړی دی د پوز نه دا دی زه نه ښه قربان ښه نو دا راته ووایه وسیه چې خوشحاله خو یې ماشاءالله چې د خوشحالۍ کار دې روان کړی انشاءالله والا دومره خوشحاله یو امن ده امن ده که نه امن ده که درته وایم چې سبایي 6 بجې کار کوو د شپې تر 10 پورې کار کوو په امن خوشحاله یو ځکه چې اقتصاد شکر د ښه روان ده زنده‌باد د دې سړک کیفیت به څنګه وي دا راته ووایه چې دا غټ موټرې په تېر شي بیا خو به دې سړک داسې جینګه خوله خو به بیا نه یې نیولي انشاءالله الله ته امید لرو چې خپله خواریم کې کړې ده ځکه چې زموږ د خپل د افغانستان ګڼلی ده زه یو وخت کې ترکیه ته تللی وم نو چې د هغه جي مزدوري ما ولیدو شی مې ولیدو نو د هغه جي حالات مې ولیدو نو زه چې کله بېرته افغانستان ته رالم نو ما دغه یو زړه کې ارمان مې ودرلودو ما ویلې که چېرته خدایه زه لاړ سم افغانستان ته زه خپلې پروژې په مخ روان یم زه شاته روان شه ځه هسې مر وختې ته په شا روان یې زه دا وایم که چېرته موږ افغانستان باید موږ او تاسې ټول سره یو سو موږ خدمتونه وکړو کارونه وکړو خواري وکړو زموږ باباګانو نیکونه ټول لاړه که نه نو دا راته وخت مزه دا راته ووایه چې کور ته کله کله ځې او که نه ټول عمر دې دلته اړوي انشاءالله په 2 میاشتو کې یو وارې کور ته ځو وای ما غوندې زرکه خو به دې ډېر نه یادوي ما خو ډېر یادوي چې چېرته لاړ شم والله خو خامخا نو چا خبره ده عمره خو څه وای چې په کومه ورځ ورځي څه درته وایي چې جانو که زړګي او که کلمې او که پړپوسه څه درته وایي د مینې نه په دې مې پوه که سړیه ما او تا خو نیکه او نمسی یو نیکه او نمسی بس داسې داسې څه په خوله راسي وایي څه درته وایي اخله جانو راغلی دی همداسې وایي قربان څو اولادونه لري مال د خدای دی 9 ورځه اوس مخته لاړ شه مخته افرین دغسې دا راته ووایه قربان چې همدغه اوس چې دا کمره ستا مخامخ ده نه خلکو ته څه پیغام لري چې خلک به څونه خوشحاله وي او ته څونه خوشحاله یې نو ما خو حاجي صاحب تر اوسه در خلاصه کړه ما داسې درته ویلې چې انشاءالله باید موږ تاسې ټول افغانستان ته یو موټی سو خدمت وکړو وروره څوک به انجینر وي څوک به ډریور وي څوک به دیکان وي څوک به دکاندار وي باید موږ تاسې ټول سره یو لاس یو موټی سو چې د پردي در نه موږ په قرار سو الله قربان دې درکه دکو پرې نه مخ
و موټر ټکر نه کړي وسه ګوره پام کوه ګوره کنه په ما ځان ګران دی بیا به کور کې زر کې زر خس وې د تا نه ډېره مننه قربان بس نو دوستانو ګوره ښه داسې چل دی چې دا د خوشحالۍ زیره دی او بابا لونګین دی تاسو سره دی او په کمرې کې زمان وسی نعیم جهان دی ښه زه یم بابا ایرنک یو کچه دغه پامیروینس ته لغه ته نه یې ورکړي نه رښتیا غلط کومه رښتیا او کچه دغه پامیروین سبسکرایب کړی نه او هغه د خوا وله ګړګڼۍ ټنګ وهلی نه زه یم ټنګ هم ورکوئ یو لس دانې داسې ګوتمې هم ورکوئ چې پته یې ولګېږي نو وسیا ته دا ونیسه ښه ما سره پاتې شي نه موټر زه بیا یم ما خو به اول کې خره چلول خو اوس موټر چلوم ښه ای زنده‌باد دي وای قربان نو وسیله دا خو څه خوند کوي بیخي مزه کوي بیخي مزه کوي ولکه ټکر نشي نه ټکر کېږي زه ورځه بریک ته پاچوه اوس شاته شه اوس دا ګیر ووایه شاته که مه ډارېږه نه شاته لاړ شه ګیر ونه باسې مقصد زما نه کنه اوس ځم یا خدایه خیر پکې واچې نو وسیه زنده‌باد مزې دې وکړې هر وخت په تیاره کې ګرځې زنده بابا په دې عمر کې ته موټر څه کسې زده کوې وایي زه وایم والکه ته به خپلې زه وایم کور ودانې ګلپاڼې ته چکرې ورکړې او زه به یې نه ورکوم دا خو نه کېږي ما سره پاتې شی و ډېره مننه یا راجي صاحب ډېر قربان بس زه وایم بابا نن موټر هم وچلولو ښه نو زه وایم د تا نه ډېره مننه نو وسیه الله خیر زنده‌باد یا خدایه اوس به زه داسې ښکته شم یا راسې نو وسو هله راسې راټینګ مې کړله نو وسیه راسه مه خوله چینګوه راسه درته موټر هم یا خدایه یا خدایه زه وایم نو وسیه دا دې څه شی و په دا وای جګ مې که غېږه وای بابا هم نن بیا خطا کو زه وایم وای بس هوایي ډزې به مې کولې هغې نه هم خطا وای قربان دي یې غورځوه بابا یې وغورځوه وای زه وایم ما سره پاتې شي بابا چې دی نن ختم دی ښه راځم ښه چېرته لاړ نشته راځه بابا راځه نو زه وایم هېوادوالو قربانم شمه دلته یو انجینر صاحب هم ولا انجینر صاحب سلام علیکم السلام علیکم قربان دې شمه انجینر صاحب اول مچو کراکم الله ډېر خوږ راځه دې خواته زنده‌باد دي الله دې ژوندی دا ښایسته نوم دې راته ووایه ذبیح الله نوري ذبیح الله نوري دا وګورې دا خو دې ښایسته نوم دا راته ووایه نوري صاحب د کوم ځای اوسېدونکی د وردګ ولایت همدې ولایت خو د همدې بیا خو به مڼې در سره جوبو کړي ښه پرېمانه یعنې بس چې وږی شي بیا یې خورې بالکل وردګو کې خو مڼې ډېرې کېږي او مڼې ډېرې دا راته ووایه چې دلته انجینر صاحب د څه شي مسؤل دی زه د کنټرول کیفیت مسؤل یم د کیفیت مسؤل دا راته ووایه چې د دې سړک کیفیت به څنګه وي ماشاءالله زه خو چې ګورم ښه روان دی لومړی خو سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو ته مننه کوم د تاسو د تلویزیون د لارې نه ټولو افغانانو ته که په داخل کې دي و خارج کې دي هیله او امید لرم چې زموږ سلامونه قبول کړو تاسو سره مننه کوم چې زحمت او تکلیف مې یاستلی که دوزه پورې ځان ته تکلیف ورکړی دی نو
د دې سره کیفیت انشاءالله زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم وعده ورکوم 100% چې کوم نور موږ ته د وزارت خارا کړل شوی او دلته هم تطبیق کړی دا څو متره دی دغه شانتې څو متره دغه انګریزي باندې خو زه نه پوهېږم دا څو وټره داسې دی او څو وټره نه څه ورته وي هغه په متر دا د پلان دپاره تقریبا 7 متره او 10 سانتي عرض لري او 2.5 متره شولډر یا پیاده روی دي دلته پیاده روی هم لري چې په آخره طبقه کې هغه هم ورسه اسفالت یا هغه نوه د اسفالت ډي بي سټي ورته وایي هغه هم ډي بي سټي کېږي د دې دغه ډبلوالی بسونه انجینر صاحب داسې چې وګورم دغه دا تقریبا دا سړک په 7 مرحلو کې تکمیل شوی دی چې اول لومړی مرحله وه هغه ریموول یا د اسفالت او زاړه اسفالت لرې کول وو بیا د هغې نه وروسته هغه سبګریډ پریپریشن ورته وایي چې هغه اګزسټر موجوده مواد وو د هغو د پاسه هم بیا سابس مواد اچولي په مختلف قربان دي شمه نوري صاحب دا ډېره انګریزي راته مه وایه که ما درته شروع که بیا به وایي چې سړی بیخي صحیح په ډېرو ساده الفاظو کې به درته ووایم هغه آخري هغه اساسي طبقې چې دي د اسفالتو طبقې البته هغه درې دي چې یوه یې له سانتي وه مخکې تکمیله شوې ده او په ده پسې د اوس چې موږ تاسو پې ولاړ یو دا 8 سانتي ده په دې پسې یوه بله ده 6 سانتي ده چې ټول تقریبا 4 سانتي ډبلوالی راځي دا راته ووایي چې دغه باندې به بیا هم کیر اچوئ دا اوس څو سلنه کې دوهم ځل دی که اول ځل دا یې دوهم ځل دی یا درېیم ځل انشاءالله بیا اچوو ښه بیا به هغه څومره وروسته اچوئ هغه که هوا اجازه راکړله چون هوا لږ یخه ده هغه نو بیا موږ انشاءالله رحمن تکمیلوو که هوا لږ یخه وه ځکه هغه اسفالت خپل سیزن لري خپل وخت لري نو دغه بیا به موټرو ته اجازه ورکولی شئ چې لاړ شي او راشي انشاءالله تر هغې به لږ نورم پوخ ته هغو به نورم پوخ شي ژمی به هم په تېر شي که نواکیس وه به یې ونیسو پسرلي کې به هغه آخري طبقه کش کړو ای قربان دې شمه نو نوري صاحب دا راته ووایه چې کور دې چېرته دی همدې وردګو کې دی که نه کور مې کابل کې دی او دلته د پلان دپاره زه هم د دغو همکارانو سره همدلته مسافر یم و چې شپه شي نو چې شی دې ډېر یادېږي والا خو هسې ما ته خپله خو طبیعي ده د سړي هغه اولادونه یادېږي سرتشه کورنۍ د اولادونو مور یې یادېږي هغه مور یې یادېږي دا واقعیت دی صحیح خبره وکړه اولادونو مور د سړي یادېږي لږ نه ډېره او نو دا راته په کور کې څوک درته ډېر خوشحالېږي اولادونه که د اولادونو مور یاره اولادونه مې ډېر راته خوشحاله کېږي ټول د کور وګړي ډېر خوشحاله کېږي یقینا ټول ته خوشحالۍ کې چې شی وروړي ورته پاپړ ماپړ کا ماڼۍ خو تاسو ته مخکې مقدمه کې وویل چې د وردګ خو نور شی نشته همدغه ماڼۍ دي چې ماڼۍ دي ولې دي د تا نه ډېره مننه انجینر صاحب ټوکې مې هم در سره وکړې ډېر خوشحاله شولم واده دا راته ووایه چې په دغه شانتې موټر کې دې راوړی و که نه په ټکټر کې دې راوړی و که په سراچه کې که نه په آس باندې د دغو انجینرۍ د هغه د سړک د انجینرانو ودونه یا په پیورو کې وي یا په لوډرو کې وي یا په ګریډرو کې وي دی موږ هم په همداسې یو پیور کې یاره ماشاءالله قربان دې شم یاره زه به ما صفا خبر ځکه چې بابا لونګین چې کوم دی که نه ما په کچر باندې خپله ناوې راوړه ښه هغې وخت کې کچر داسې و لکه هلیکاپټر او د تا په وخت کې هم دا هلیکاپټر اوس هم هلیکاپټر دي د ماڼه دی زنده باد وای ډېر دې شمه الله دې ژوندی لره بسه پښتو کې متل دی چې چاته یوه مڼه ورکړي که پې خوشحاله نه شو که دا روغ باغ ورکړي بیا پې نه خوشحالي د تا نه ډېره مننه ټوکې مې در سره وکړې الله دې راته ژوندی زه د ټولو رسنیو نه ډېر خوښ یم ډېر خوشحاله یم چې د موږ اول اخلي د موږ دغه اواز خلکو ته رسوي او د موږ یوه غوښتنه د تاسو د رسنیو نه داسې ده چې دغه د موږ په شاوخوا کې چې خلک تېرېږي یا په ډایویژن دپاره د یوې ورځې دپاره دغه لږ د موږ سره حوصلهمندي وکړو او لږ زور نه کار وانخلي بس زه وایم لکه څنګه چې انجینر صاحب ویلې زما دغه جولی نه رښتیا دی نه رښتیا دی سپینو ویښتانو ته وګورئ د دوی سره لږه حوصله کوئ ګوره ښه نرمي ورسره کوئ سختۍ نه کار مه اخلئ ځکه دا د دې په خاطر دا خو د موږ تاسو ټولو مشترک کور دی هېواد دی موږ د کور دپاره نه جوړوو نو هغه بله ورځ هم څه وړه واقعه شوې وه جنجال شوی د موږ یو انجینر بیچاره د پلان دپاره هم په همدغو ګفتګویۍ باندې اوس د پلان دپاره هلته ولسوالۍ ته تللی دی نو موږ د ګرانو هېوادوالو نه د کلیوالو نه د همجوارو کلیو نه چې په دغه لار باندې څوک عبور و مرور کو تقاضا غوښتنه ایله امید هم دا دی
چې د موږ سره لږ حوصله وکړئ. ګوره دا سړک هېڅوک هم درنه نه وړي. دا کارګر بیچارهګان د شپې په 4 بجو جګېږي، ټوله ورځ کار کوي، د شپې تر 10 بجو پورې مصروف وي، ولکه یا د ډوډۍ ټیم وي یا هغه د چېته هغه لري، حوصله یې بس زه وایم نوري صاحب الله دې تاسو ته دغه د دې اجر درکړي. تاسو نه ډېره مننه. خو زه وایم دوستانو بس دا خو تاسو ولیدل چې د خوشحالۍ زیری دی. په د خوشحالۍ زیری کې باید زمونږ هېوادوال هم چې دی لږ د حوصلې نه کار واخلي، ځکه چې همدا انجینران دي چې مونږ ته لاره پخوي. نو زه وایم زما جهان نعیمه زویه د کمرې شاته زما نوسی دی جهان نومیږي دا شاته نه دی. بس په اخره کې زه وایم چې په افغانستان تاسو به وایئ زنده‌باد. صحیح ده. نو بس دوستانو زه وایم دغه وه د نن ورځې د بابا خپرونه. بیا چې همدغه شان د خپل نوسي نعیم جهان سره یعنې په پامیروینز کې بابا تاسو سره یو ځای کېږي. تر هغې مو په پاکه لاس پارمه. د خدای په امان. افغانستان بابا افغانستان ای قربانم شما د خدای په امان لاړم درنه. خدای په امان. سلود دې ځي کنې خوله به یې ماتې. یا واه